ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او له کومو ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ، خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې، لوڼې، خویندې، ترېندې، توړیګانې، ورېرې، خورزې او ستاسې هغه میندې چې تاسې ته شودې درکړې وي او ستاسې د تی شریکه خویندې او ستاسې د ښځو میندې او ستاسې د ښځو هغه لوڼې چې ستاسې په غېږو کې پالل شوي وي، د هغو میرمنو لوڼې چې ستاسې ورسره د میړه میرمنې اړیکه راغلي وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه میرمنې تماس مو نه وي نیولی، نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لوڼو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي، او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ، خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي، نو څه باکې نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او له تاسو څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړي شي هغه د ستاسو د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسو په لاس کې وي. الله ستاسو د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسو ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړي او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړي ترڅو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانی پسې ونه ګرځي او نه په غلا او پټه یارانې وکړي. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمنی غوړه کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. او که تاسو له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسو لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چارچلن درته څرګند کړي او پر هغو لار مو وخوځوي چې له تاسو نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسو لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي. کوم خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله پر تاسو د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان به وسه یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 180 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مخوري راکړه ورکړه دي د دواړو خواو په خوخي سره وي او خپل ځانونه مو وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو مهربان دی.